الله تعالی دې په دې قرآن باندې موږ ټول یو کړي. الله دې زموږ د ټولو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. اوس دې ملاویږي بیا دعا کول. دا آخرت لا تیاری کوا، دا دنیا فانی دا آخرت لا تیاری کوا، ما کوا غرور انسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او خدای پاک د دې هغه منډه د فقیر رحمان د کور د هغه پوره د خاندان مونږ ډیر زیات شکرګزار یو چې هغه د دې جرګې قدر وکړو. ډیر زیات شکرګزار، ډیره شکریا ادا کوو ځکه چې دا جرګه بار بار هغه ته لاستی دی کې مختلف نوبتونه راغلي دي، خو بیا د هغه هر څه په یو شانتي دي. دا سپینګیري چې نن په دې مقام ناست دي او الله ولا دوره عزت ورکړی دی، د دوی په کاوشونو، د دوی په محنتونو، د دوی په مینتونو نن دا محفل جوړ دی چې دا دوه کوره یو ځای کیږي. د ټولو نه اول دو طرفین ته کم فریقین د چا چې صلح ده هغوی ته زه مبارکي ورکوم او د مزید مخکې د ژوند په یو ښو لمحاتو کې د تېرولو دعا ګویم. او بل او دا ناس مرګري په خپلو کشرانو په خپل ګاونډ کې د دې صرف احتیاط کوو، د دې نه روکتام به کوو، دې پولیس سره به مرسته کوو، ادارې شته خپل کار کوي. چند محدود کسان دي 3.5 سره پولیس په اپریشن کې دي او 21 لاکھ تعداد د صوابه د پبلک ته نو دا کنټرول صرف مونږ په دې منحصر کړی دی چې صرف دی به دا کار کوي، صرف دی به نه کوي. دې کې به مونږ بالکل دی سره ملا تړو، مرسته به کوو، صحیح انفارمیشن به ورکوو، خپل چیک بیلنس به ساتو، په خپلو ماشومانو به ساتو. په کلو کې چې کومې روغې روانې دي او کوم مشران هغوی له یې جرګه ځي د الله رضا دپاره د دې جرګو قدر وکوي، دی سره الله پاکي او الله پاک خبره واورئ او دی خبر دغه کې دی کوم چې شوي دي نور مخکې مزید هغې کې د تلو د زیاتولو د کوشش مه کوئ چې دا زیات شي را کم کوئ او راشئ او په دې ښکلي محفل کې شرکت وکړئ دی سره او دې روغو سلو ته کښېنئ او مخکې خپل ژوند په خپله ګلزار کوئ. صحابه یې ډېر د امن ځای دی، د الله تعالی هر نعمت په موږ باندې وحی نه راځي په پولیس باندې. زمونږ د معاشرې المیه دا ده چې کوم ځای یو جرم وشي بس ما هم په خوله ګټه ایښې ده، بل هم په خوله ګټه ایښې ده. لږ ونته د نظام هم کمی شته دی. الله وی ولا تکتموا الشهاده ومن یکتمها فانه آثم قلبه. خو لیکن زه او تاسو یې په دلیرې سره چې کم دی شهادت پټو. پولیس یا عدالتونه بغیر د شهادت نه کار نشي کولی. تاسو چې وګورئ په قرآن کې کوم ځای کې هم دغه کینو اکثر چې کومې فیصلې شي په شهادت باندې اکثر کیږي. زه به دا تاسو ته ووایم، زه خو یو کمزوری افسر یم. د قرآن کې چې کوم دی د ذوالقرنین متعلق ذکر راغلی دی، کله مشرق طرف ته تللی دی، کله مغرب ته، کله شمال طرف ته. خو بیا هم چې کله مونږ ورته عزوزي معزوزي وایي چې کله د هغې ته یې بند تړو نو هلته کې خلکو ته یې فاعینوني بقوه، ما سره د مټو مدد وکړي. دا ورته نه چې ما لږ پیسې راکړې یا نور څه راغلی. زه صرف او صرف ستاسو نه دا مطالبه کوم، دا معاشره دا زمونږ معاشره ده، دا بچي زمونږ بچي دي. که تاسو یې چې د دې مستقبل دې روښانه وي، لومبی د خپل بچي نه په خپله تپوس کوي چې بېګانه وخته ولې راغلی، کم خوا تللی وي، تر آیسو محفل ته تللی وي او که نه مدرسې ته تللی وي، جومات ته تللی وي. دا لږ ونته چک پې وساتئ. او که پرس که داسې محفلونه د داسې متعلق تاسو ته څه وي نو په هغې باندې لږ ونته کې پولیس ته اطلاع ورکړئ. نور الله دې ستاسو قدر وکړي چې داسې مشران موجود دي، جرمونه کېږي خو چې کله په جرم باندې تا دغه وکړو سترګې دې پې پټې کړې به نور سیوا کړي. نو الله دې دې مشرانو له عزت ورکړي، قدر ورکړي. الله دې د دې مرتبې نورې بلندې کړي چې د دورونو تر دامن هغه اصلاح وکړي. او چا سره سکوله څه پټې څه عزت څه نور څه کېږي او دوی چېرې ما خو دا کیس جمع کړی دی عدالت کې او یو مرلنې پټې دی نو زه څه کوم راشه دې روډ ته معافي وکړه، هغه خپله خبره واپس واله.
وی الله پاک په دله فی ربز الجنه جنت په مس کې یو کور جوړ کړي بل ځان سره هغه کور هم چاله نه ورکوي په موز نه ملاویږي په تهجد نه ملاویږي قرآن پاک په تلاوت نه ملاویږي په بل عمل هغه کور نه ملاویږي هغه خاص په دکې خبره باندې چې خپل رور ته د داسې خبرې معافي وکړه چې حق کېږي یاره د رور ما ته څه وویل بعد خبره وکړه تیزه یې وکړه ما ورته معافي وکړه په دې ملاویږي خو زه د دې دواړو کورو چې دی شکریا ادا کوم چې فقیر رحمان نه موږ رالو او ده زمونږ دا خبره ومنله او موږ ته چې دی نو غاړه کېښوده بیا چې دی نو دا برشه به دي شکریا ادا کوم چې هغوی له مونږ لوړو هغوی مونږ له پوره اختیار راکړو چې بهی تاسو زمونږ مشران یئ زمونږ د طرف هېڅ قسم له چې دی نو تاسو ته به رکاوټ دي تلباره کې ورسره د صلح خبره کړې ده او بیا الله رب العزت یو زورنه فرمایي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم د صلح نه رستو یو بل سره ښه تعلقات لرل پکار دي که د صلح نه رستو یو بل سره زیاتې وکړی شي او تعلقات سم ونه لرلی شي الله تعالی وی بیا به دا سزا زه ورکوم څومره سخته خبره ده الله تعالی وی بیا به دا سزا زه ورکوم الحمدلله د دواړو چې کم دی نو د جرګې احترام وکړو دواړو ډلو اکبر شاه کاکا دي هغې جرګې له اختیار مکمل ورکو فقیر رحمان لالا دي له جرګه راله هغې د جرګې احترام وکړو او د الله رب العزت دپاره او دا وویل چې بس د شریعت په طریقه دا خبره حل کوي فقیر رحمان لالا دي ووی موږ ته وی د شریعت په طریقه باندې دا خبره حل کوي الله تعالی هغه د شریعت په طریقه باندې حل کړه ګورا په لحد کې بانګر منکر تپوس کوي ګورا په لحد کې بانګر منکر تپوس کوي نور چاري پرېږدا نور چاري پرېږدا صرف رب ته بندګي کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا ما کوا غرور انسان